Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. English to Pashto learning. The English to Pashto learnings د کوونکو نن مستاسو د پاره د انګلیش پک ټکی راوړی دي. ټکی ورډ یعنی موږ په پښتو کې ټکی ته وایي توري. د انګلیش پک توري دا د انګلیش پک توري چې تاسو زده کړئ نو ستاسو په انګلیش ویلو او پوهیدلو باندې به ډیر ښه اثر یعنی ډیر په اسانۍ سره به تاسو په انګلیش باندې پوهیږئ هم او ویلو کې به درته هم ډیره اساني راشي د دې شپږو ټکو سره. دغه شپږ ټکي دي this, that, these, those, they او their. دا شپږ لفظونه یعنی دا شپږ ټکي دا کچره تاسو زده کړئ نو تاسو د انګلیش په ویلو او د انګلیش په پوهیدلو کې به تر ډیره حده پورې تبدیلی راشي او د دې شپږو ټکو زده کړه ډیره اسانه ده یعنی په لږ وخت کې په یو څو منټو کې دا شپږ ټکي تاسو زده کولی شئ. راځئ را سره دا یو ټکی ښه په غور سره وګورئ او تر اخره پورې ټول وګورئ. دومره مشکل څه پکې نشته دی یعنی ټول اسان ټکی دي. اولو this او that. this به منګه استعمالو یعنی کوم سیس چې نږدې وي. فرض که زه وایم چې this is a book دا یو کتاب دی. this is a book دا کتاب دی. that is a book هغه کتاب دی. that is a book هغه کتاب دی. یعنی this د دې ځای دپاره یعنی نږدې سیز چې کوم موږ سره وي هغې دپاره موږ this وایو او that چې کله موږ نه یو سیز لرې وي او موږ وایو نو هغې دپاره به موږ وایو that. that is a book هغه کتاب دی. this is your pencil دا ستا پنسل دی. that is your pencil هغه ستا پنسل دی. this is my favorite book دا زما د خوښې کتاب دی یعنی دا کتاب زما خوښ دی. this is my favorite book دا زما د خوښې کتاب دی. that is my favorite book هغه زما د خوښې کتاب دی. that is my favorite book هغه زما د خوښې کتاب دی. ښاګورئ دا this او that دا مونږه د یو سیز د پاره استعمالو. مطلب پنسل شو. this is a pencil دا پنسل دی. that is a pencil هغه پنسل دی. مطلب یو سیز دی. د یو سیز د پاره به مونږه استعمالو this that. this چې کله نږدې وي نو بیا به مونږ وایو this چې کله زمونږ نه لرې وي نو بیا به وایو that. اوس these او those دي. these مطلب دا پنسلې دوه دي یا درې دي یا څلور دي چې هر څو دي نو د هغې دپاره به مونږ وایو these. فرض که زه وایم these are my books دا زما کتابونه دي یعنی د یو نه ډیر دي ځکه مونږ وایو چې these او دا مونږ سره نږدې هم دي. these are my books دا زما کتابونه دي. those are my books هغه زما کتابونه دي. یعنی په دې په this او that these او those صرف this that به مونږه د یو د پاره استعمالو او these those به مونږه چې د یو نه زیات وي نو د هغې د پاره به مونږ وایو these او those. these are my books دا زما کتابونه دي. those are my books هغه زما کتابونه دي. this pencil is your دا پنسل ستا دی. this pencil is your دا پنسل ستا دی. those pencil is your هغه پنسل ستا دی. those pencil is your هغه پنسل ستا دی. These are your shoes
دا ستا بوټان دي. These are your shoes. دا ستا بوټان دي. Those are your shoes. هغه ستا بوټان دي. Those are your shoes. هغه ستا بوټان دي. یعنی په دې this that these those به د یو نه د زیاتو د پاره استعمالو او this that به د یو د پاره استعمالو. ها ګوره اوس they او their د دې معنا دا هغوی او their د هغوی دې سره د دال اضافه کیږي. د دې مطلب هغوی او د their مطلب د هغوی. یعنی موږ به څنګه they او their استعمالو. فرض که زه وایم چې هغوی ښه دي. they are fine. هغوی ښه دي. او دلته د their استعمال چې راشي نو زه وایم چې فرض که زه وایم چې it is their car. دا د هغوی موټر دی. یعنی د هغوی پکې رالی که نه دلته their رالی ځکه د هغوی it is their car. دا د هغوی موټر دی. they are watching TV. هغوی ټي وي ګوري. یعنی هغوی they are watching TV. هغوی ټي وي ګوري. بل شو their car is very beautiful. د هغوی موټر ډیر ښایسته دی. یعنی their د هغوی موټر ډیر ښایسته دی. their car is very beautiful. د هغوی موټر ډیر ښایسته دی. they are going to school. هغوی سکول ته ځي. they are going to school. هغوی سکول ته ځي. it is their books. دا د هغوی کتابونه دي. it is their books. دا د هغوی کتابونه دي. یعنی موږ په پښتو کې هم د هغوی استعمال کوو. موږ دا د هغوی څیز دی. دا د هغوی دی. نو د هغوی دپاره موږ سره their راځي. their it is their books. دا د هغوی کتابونه دي.